د ژوند مرهم د ژوند زینا د ژوند تحفه د مور د ژوند ستار بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نیکی هیله او احترامات الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله په صحت په جامه کې پټ شي. قدرمنو لیدونکو، د ناتخوانانو غونډې پروګرام سره زه ستاسو ورور او ستاسو ملګری ناتخوان صدام وپا او زمونږ سره غلی ورور زمونږ ستاسو ورور او فرمان الله فرمان صاحب او زمونږ ټولو ته تشریف راوړی دی. نو قدرمنو لیدونکو، چېرته به نه ځو، د فرمان الله فرمان صاحب سبا ګپ شپ لګو، د ژوند باره کې به تپوس کوو، د ناتخوانۍ باره کې به تپوسونه کوو. نو چېرته مه ځئ، زمونږ سره اوسئ، راځو فرمان صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فرمان الله فرمان صاحب ټولو نه مخکې نه خو موږ ستاسو شکریه ادا کوو او ستاسو ډېره مننه کوو چې زموږ پروګرام ته او زموږ پروګرام یې سمن شوی، زموږ پروګرام ته تشریف راوړو. نو الله یې تاسو له اجر درکړي. نو زه به دا ووایم چې اکثر ملګري شته دی، هر ناتخوان پېژني، خو دا ورته پته نشته چې یاره دا ناتخوان د کوم ځای تعلق ساتي او د کوم ځای اوسېدونکی دی. نو فرمان الله فرمان صاحب ټول نه مخکې بس دا یم چې د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او د کوم ځای اصل د کوم ځای است. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. په ټولو نه مخکې د خپلو مینهوالو کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. او بیا صدام صاحب ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم چې د ناتخوانانو غونډې خپل پروګرام کې مو حصه راکړه. موږ د وزیرستان سره تعلق لرو، په قام داوړ یو، لکه داوړو باندې مشهور یو. فرمان صاحب د قام داوړ سره تعلق ساتئ، دا راته ووایئ چې د ناتخوانۍ آغاز، د ناتخوانۍ شروعات دا تاسو په څنګه انداز کې وکړو، څنګه کم وخت دا شروعات وکړو او څنګه ستاسو د ناتخوانۍ طرف ته توجه پیدا شوه؟ محترم صاحب، تاسو د ناتخوانۍ د شروعات خبره وکړه. لکه ډېر وخت کېږي، زموږ په 2006-2007 کال به وي، ډېر وخت وشو. هغه ټایم کې مونږ ماشومان وو، مدرسې کې مو سبقونه ویل او لکه اکثر به اکثرو مدرسو کې د جمعرات په شپه باندې پروګرامونه کېږي، لکه مدرسې مونږ ورته انجمنې ورته وایو. هغه کې لکه اکثر استادانو به د دې دپاره لکه شاګردان به یې ټرین کول، چا به تقریرونه کول، چا به تلاوتونه کول او چا به نعتونه ویل. او داسې به هر چا ته کسانو ته به په نمبر شاګردانو ته به موقع میلاوېده او مونږ ته به چې موقع میلاو شوه، نمبر مې راوړې، نو ما به ورته نعت اکثر لکه انجمنو کې نعتونه ویله. بیا داسې وخت تېرېدو، زموږ مدرسه کې د ستربندي وه، حافظانو لکه جلسه وه. لکه فرمان صاحب، زه به دا یم چې تاسو مطلب هغه انجمنو کې چې کوم وخت کې لکه چاته به بیان میلاو شو، چاته به بل څه، لکه تاسو کې خپل ناتخوانۍ حصه اخیستله؟ بلکل لکه استادانو پرېدلو نه خامخا به وایي چې یاره یا به تلاوت کوئ، یا به نعتونه وایي او یا به تقریر کوئ. او د دې سره داسې وخت چې تېرېدو، زموږ مدرسه کې د ستربندي وه، حافظانو لکه پګړۍ وي، نو استادانو به راته ویلې چې تاسو به هم پکې شرکت کوئ خامخا. نو بس په هغه جلسه کې چې ما شعرونه وویل، هلته چې کوم نږدې کلي و، ډېرو خلکو لکه هغې ځای کې زه مدرسه کې ولیدم، نو بیا به چې چېرته جلسه کېدله، هغه زموږ خواته را نږدې چې کوم کلي و، په هغه کې چېرته پروګرام به و، نو موږ ته به یې دعوت راکولو. نو زما د مدرسې نه لکه شروعات شروع شوې د ناتخوانۍ. ښه، ماشاءالله. فرمان صاحب دا راته ووایئ چې د مدرسې نه تاسو شروعات وکړل د ناتخوانۍ، نو په مدرسه کې تاسو څه علم کاوه، حفظ هم کاوه؟ بلکل. مونږ په هغه ټایم کې مو داسې لکه سپارې اول ځل مو شروع کړی وه داسې، او د دې نه بعد الحمدلله بس حفظ مې هم کړی دی او نورو بیا د کور مصروفیات شروع شو.
د دې په وجه باندې د کور کوم مصروفیاتو نور زما لکه خواهش و چې علم هم وکړم خو د کور مصروفیات زیات شو بس په همدې وجه رانه نور سبق پاتې شو اوس فی الحال نتواني کوم صرف ماشاءالله. او فرمان صاحب دا راته ویل چې کله تاسو حفظ وکړو د حفظ نه مخکې تاسو د تعلیم هم کلی دی تعلیم بس د څلورم پنځم پورې ماشاءالله سکول هم ویلې او یې نه بعد مدرسې کې مې داخله وکړه نو د سکول رانه پاتې شو وروسته مې بیا شوق مې و خو وخت راته پیدا نو چې کوم وخت کې تاسو په مدرسه کې تاسو مدرسې ته تللی نو خپل شوق سره لاړئ که نه تاسو د والد صاحب بالکل خپل شوق باندې خپل شوق ماشاءالله. صاحب دا راته ووایئ چې کله تاسو مطلب د مدرسې نه انجمنونو ناتواني شروع کړله بیا به تاسو حفظ هم وکړو څنګه دې طرف ته تاسو ناتوانۍ ته د نکیسرو په 2006 دوران که نه 2006 کې به زه خو لکه په ټیم کې به دا کیسټ به بالکل کیسټ نشته او داسې MP3 والا ریکارډ والا ترتیب راغلی دی نو فرمان صاحب ستاسو یو نظم دی ای زما مورجانې خوږې مورجانې نو ډېر لکه مشهور خو ډېر دی ډېر مینهوال ډېر کتونکي به ستاسو د دې شعر لیدونکي او کتونکي دا شعر ستاسو څنګه ویلو لکه دا زموږ یو ملګری و کیدای شي تاسو یې نام اورېدلی دلګیر دوړ باندې مشهور دی بالکل دلګیر دوړ نو یخې دا نظم یې ما ته راکړو نو په هغه ټیم کې به چا د مور ول نظمونه داسې اکثر چا ویلي نه وو حقیقت خبره ده نو ما ته یار دا 2011-2012 کال به وي نو په هغه کې چې ما ته نظم راکړو راته وایي چې دا نظم به ته راته وایې نو ما چې نظم وکتلو مورجانې پورې لیکلی و نو په وخت کې خو مورجانې والا نظمونه چا هم نه ویلو دا موضوع لکه مارکیټ ته لا نه وه راغلی مختلف نو ما ورته وویل چې یاره دا مور والا نظم و لږ لکه چا ویلې نه دی خلک به څه وایي چې یاره دا ځلې په مور باندې هم نظمونه شروع شو داسې لکه زه بیا هم ملګري مې ډېر زه کوشش وکړو چې یاره خامخا به راته وایي نو ما چې دا نظم کله وویلو داسې وخت تېرېدو نو هغه نظم بل داسې مشهور شو ما ته هم لکه په هغې نظم پورې ډېر شهرت میلاو شو او بیا داسې وخت سره اوس نن سبا چې ګورې فیسبوک ګورې یوټیوب ګورې ټول د مور نظمونو نه بالکل جوړ دی بس دا نظم خو زه وایم چې ستاسو نه پس هم بیا ډېرو ملګرو ډېرو ناتخوانانو ویلې ډېرو ویلې فرمان صاحب دا راته ووایي چې په زه چې ستاسو اواز کې انشاءالله هېڅ کمی نشته دی خو په ناتخوانانو کې کوم ناتخوان زړه ته لکه ناتخوانان خو ماته ټول هم لکه د ورونو په شان ښکاري په ناتخوانانو کې ماته د عبدالحکیم سجاد چې کوم ماشاءالله لکه د وړوکوالي نه زما ناتخواني چې شروع شوې ده بس د دې مینهوالو ما په هغې وجه باندې ماته هم لکه ناتخواني زما هم شوق ورسره پیدا شو او عبدالحکیم سجاد صاحب سره داسې ملاقات یا داسې پروګرام کې بالکل هلته میرانشاه کې وزیرستان کې هلته زمونږ سره نږدې کلی دی هغه کې به دې پاتې کېدلو او بیا به هم داسې جلسې چې پروګرامونه وو هغه کې به مو ولیدلو داسې ملاقاتونه مو شوي دي ورسره نو بیا د وخت سره داسې وخت هم راغلو چې زه په جلسې کې هم لکه بدرګي هم پسې کړي دي ماشاءالله کو دا د فرمان صاحب خبرې او زموږ برکه اوس هم شروع ده د ناتخوانانو غونډې پروګرام نه مخامخ راځو د فرمان صاحب هغه نظم هغه نعت چې په کوم باندې ډېر شهرت میلاو شوی دی او تر اوسه پورې زم چې فرمان صاحب ته به نعت خلک پیژني راځو د فرمان صاحب نه هماغه نعت زما مورجانې هماغه نعت ته ورو نو چېرته مه ځئ زموږ سره اوسئ د ژوند مرهم د ژوند زینت د ژوند تحفه د مور د ژوند ستر د ژوند شپېلی د ژوند نغمه د مور
د ژوند قرار د ژوند پیاله د ژوند مزه د مور د ژوند کرم د ژوند سکی د ژوند نشه د مور او خوږې مور جانې ای خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې د ژوند مخام د ژوند مفل د ژوند بدل انغارې د ژوند اشر د ژوند رڼا د ژوند ډیوه د مور د ژوند نړۍ د ژوند مقصد د ژوند تبیح وګاڼه د ژوند خکه د ژوند تصویر د ژوند آینه د مور او خوږې مور جانې ای زما مور جانې ای زما مور جانې ای خوږې مور جانې کتونکو دا و د فرمان الله فرمان صاحب هغه نظم چې کوم نظم باندې دیو شهرت حاصل کړی او ډېرې عجیبه لیکل هم ډېر عجیبه دي ځکه چې زه یم چې په داسې نظم ما خو نن دی اورېدلی ځکه چې دا کړۍ ټول د ژوند راغلي دي نو ډېره مزه یې وکړله انشاءالله چې زما امید دی چې زموږ د کتونکو به هم خوښه شوي او الله دې وکړي چې تنده دې ماته شوي دا و د فرمان الله فرمان صاحب هغه نظم چې کوم نظم باندې د شهرت لرو او تر اوسه پورې د دې نظم چې کوم چلیږي او ماشاءالله شاعري زه به ووایم چې د حد نه بار ده ځکه چې جو عجیبه کلام نو ټول د ژوند خبره ده فرمان صاحب په اخره کې خپلو کتونکو ته خپلو مینهوالو ته څه وایي صدام مفا صاحب ستاسو او د خپلو مینهوالو ډېره مننه کوو لکه موږ سره خپلو مینهوالو په هر ځای کې ډېره مینه کړې ده ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله بیا هم که ژوند و دې پروګرام ته به راځو مرکې به کوو او خپلو مینهوالو سره به خپل نظر شریکوو دا و ګرانو مینهوالو د نن ورځې پروګرام او انشاءالله چې زمونږ کوم مینهوال دي زمونږ کوم لیدونکي کتونکي دي زه خپل کوشش کوم چې هر ناطقان هر شاعر انشاءالله زمونږ پروګرام کې پروګرام ته انشاءالله چې راځي او زمونږ سره مرکه کوي او موږ ورڅخه خبرې اترې ګپ شپ ژوند زندګۍ باره کې ورڅخه خبرې کوو دا و د نن وخت مرکه انشاءالله تر بلې مرکې پورې د الله په امان